لس کسان خوشي شو. هغه جمعات کې موضوع کو او د قطر د وفد نمایندگان دلته موجود دي. دوی په حضور کې مازیګر موضوع شو او ټول دعا کوي. دعا په حالت کې دي یو وطن دپاره او اسلامي شریعت دپاره دعا کوي چې دلته حاکم او نافذ وګرځي. ټول ملګري دلته داس په دعا دي د الله تعالی په حضور کې. تاسو ټول ګورئ دا ټول اسیران دي چې نن آزاد شوي دي او دې کې دغسې زندانیان دي چې 14 کاله په زندان کې تیر کړي دي، چا 9 کاله، چا 8 کاله. تاسو ګورئ ټول چهرونه حزن او ملال ښکاري. الله رب العزت دوی ته خوشحالي نصیب کړه، په ازادۍ ونازول او الله تعالی د نور باقي بندیان چې کوم دي هغوی ته هم ازادي نصیب کړي. اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك. شيخ أيوب د مزار شریف دعا په حالت کې صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. او دا محترم مولوي صاحب په اجازه نیم درس خبرې تاسو الحمد لله د الله په فضل مولوي صاحب ټول بندیانو ته مخاطب دی. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. زمونږ تاسو منډې ارسه او په دې خاطر ده چې په عباد الصالحین او د نیک بندګانو باندې په دنیا او آخرت کې محسوب شو. او دغه ازادي دا د الله فضل مرحمت دا زمونږ تاسو د عمراو خپل کوششونه او خپل منډې دا زمونږ د شهداو وینو ارمانونه او نتیجه مون قدم په قدم الحمدلله د الله په فضل دي. او دا داسې یو مقدمه ده چې عیني چې زه ګورم په خپل علم باندې قرآن او سنت دا د صلح حدیبیې باندې عین شفاعت الحمدلله انشاءالله دا هغه باندې چې 14 کاله تیر کړي